غیر مقلدینو ته چې شیخ الله توحیدی شیخونه د مکار دی او عبد الله سلفی خارجي دیو جبو تلګام ور واچوي او نزا ان قریب در پس اجلاس راغړم په دغه کلو کې به علاج کوم ان شاء الله او ټول جبه پر پس ګلاو شي به ګیله نه کوي ټول ملګری راځم کم داخلي بر پس کولاوي شي په دغه طریقې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتونو خلک اړي چې اهل حدیثو سنت مسائل ما بیانوي سنت طریقې دی امت ته مخایې مونږ الحمدلله داخله دي په خوانو کولاو نن الله رب العالمین هغه وخت راوستلو چې الله رب العالمین ذلیل کړنن کوڅه په کوڅه باندې الحمدلله اهل حدیث موجود دي په هر جمعات کې اهل حدیث موجود دي د قران او د سنت والا موجود دي او دا ستا په خپل بیا راځم کی انا مونږ هم ول اعلان کو چې یاره راځم شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مخیلا چې څومره رکاوټ جوړې دي شي جوړ شي لیکن د دې مخه نشي نیولې قسم دې ابو لهب او ابو جهل پاغه ټیم کې نه ونی ولې امیہ ابن خلف نه ونی ولې چې د دې خلکو نکونه دي نو د خلک به څونی سي مړه زموږ دین غیرتی دین دی او دې الحمدلله الله غیرتی خلک پیدا کړی دي دا دین وینه غواړي وینه دا دین زړه غواړي زړه دین سره بزړه خوري دین کې مزي نشتا زموږ دین د مستی والا دین نه دی زموږ دین د خوبونو والا دین نه دی زموږ دین د بغیرتوب دین نه دی نر دین دی او نران صحابه کرام ول الله رب العالمین پاغه ټیم کې پیدا کو دې ټیم کې نر انسان غواړي بغیرت انسان زموږ د دین نه قبل یو نه الله رب العالمین بغیرت خلق دي تراولیو